بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمند لیدونکو، تاسو ګورئ ذبیح الله همدرد آفیشل چینل. ذبیح الله همدرد ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر دی. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمند لیدونکو، یوه ورځ حضرت عیسی علیه السلام او د هغه شاګرد دواړه په سفر روان وو چې لږ مخکې لاړل نو وږي شو. حضرت عیسی علیه السلام خپل شاګرد ته وفرمایل چې ته وګوره تا سره څو روپۍ دي. شاګرد یې جب ته لاس کو او د جب نه 2 درهم راوباسل. یا د الله نبي، ما سره خو دغه 2 درهم دي. حضرت عیسی علیه السلام جب ته لاس کو، 1 درهم هغې راوباسل او دې ته یې ورکړ. ویا شاګرده، دا ولد چې 3 درهمه شي او لاړ شه دغه نږدې بازار ته او د 3 روپو ډوډۍ راوړه چې ویخو. کله چې شاګرد پیسې واغستلې نو لاړ بازار ته. بازار کې په 3 روپۍ 3 ډوډۍ راواغستې او واپس را روان شو. په لاره کې دغه فکر وکړو چې حضرت عیسی علیه السلام خو 1 روپۍ راکړې وه او زما 2 روپۍ وي، خو ډوډۍ 3 دي، 1.5 به هغه خوري او 1.5 به زه خورم. نو د دې نه ښه دا ده چې 1 ډوډۍ زه په لاره وخورم او 2 ډوډۍ کې به 1 عیسی علیه السلام خوري او 1 به زه وخورم. همداسې وکړل چې 1 ډوډۍ په لاره وخوړله او راغی. ویا د الله نبي، دغه 2 ډوډۍ راکړي، 1 ستا او 1 زما. کله چې ډوډۍ شاګرد هم وخوړه او عیسی علیه السلام هم وخوړه نو د خپل شاګرد نه پوښتنه وکړه، وایي چې تا ته په بازار کې په 3 درهم څو ډوډۍ درکړې؟ یا د الله نبي، ما ته 2 ډوډۍ راکړه. عیسی علیه السلام ویل سمه ده، راځه چې ځو. چې لږ مخکې لاړه نو یو غټ سینې مخې ته راغی. شاګرد یې ودرېده او حیران شو. ویا د الله نبي، دلته خو نه کشتۍ شته او نه کوم پول شته، نو موږ به څنګه دې اوبو نه وړو؟ حضرت عیسی علیه السلام ورته وفرمایل، هیڅ خبره نشته، زما لمن ونیسه او زه به مخکې قدم ږدم، ته راپسې قدم ږده. عیسی علیه السلام چې څنګه په اوبو کې قدم کېښوده نو اوبه وچې کلکې شوې او هغه لاره داسې جوړه شوه لکه سره چې اوبه نه. عیسی علیه السلام د شاګرد د خپې تلی هم لوند نه شو. نو په دغه معجزه چې کله شاګرد وکتله نو ډېر حیران شو، په سوچ کې لاړ چې یا الله، ستا لاک لاک شکر دی، زما 1000 ځلې ځان د خپل نبي نه قربان چې داسې نبي ما ته راکړی دی. حضرت عیسی علیه السلام ورته وفرمایل، وایي دغه معجزه چې ته وکته څه بدلون درکې راغی؟ نو شاګرد یې ورته وویل، یا د الله نبي، بلکل زما ایمان پوره شو، زما زړه ته سکون میلاو شو او د سکون نه ډک شو. که داسې ده نو ووایه د 3 روپۍ درته بازار کې څو ډوډۍ درکړې وې؟ شاګرد یې ورته ویل، یا د الله نبي، 2 ډوډۍ راکړې وې. عیسی علیه السلام سمه ده، راځه چې ځو. چې لږ مخکې لاړه نو ګوري چې د اوسۍ یو غاټ قطار روان دی او مزل کوي، هرن چې ورته وایي. عیسی علیه السلام یو اوسۍ ته اشاره وکړله او هغه راغله، دا حلاله کړله او د دې غوښه شاګرد هم وخوړله او عیسی علیه السلام هم وخوړه. کله چې دواړو غوښه وخوړله نو هغې د غوښې د اوسۍ یو هډوکي ته یې داسې دیکه ورکړه او ویې فرمیل، اوسۍ ژوندۍ شه د الله تعالی په حکم باندې. نو اوسۍ واپس ژوندۍ شوه، سمه دمه شوه او خپل قطار کې لاړله او نورو اوسیو ته ورغله. کله چې دغه معجزه د آدم علیه السلام دغه شاګرد وکتله نو ډېر حیران شو چې یا الله، ستا 1000 بار شکر دی چې دغسې نبي دې ما ته راکړی دی او دغسې استاذ دې ما ته راکړی دی. عیسی علیه السلام ورته وویل، وایي څه بدلون درکې راغی؟ شاګرد یې ورته وویل، یا د الله نبي، ولې نه، زما ایمان یو په ډبل شو، زما ایمان نور هم زیات شو، زما زړه ته سکون میلاو شو، زه د خوشحالۍ احساس کو. عیسی علیه السلام ورته وفرمیل، وایي ښه دا راته ووایه چې تا ته په بازار کې د 3 روپو څو ډوډۍ درکړ؟ شاګرد یې ورته ویل، یا د الله نبي، ما ته 2 ډوډۍ راکړې. عیسی علیه السلام ورته ویل سمه ده، راځه چې ځو. چې لږ مخکې لاړو نو ګوري چې د یو غر خواته 3 د سرو زرو غټې غټې تیږې ایښې دي. کله چې شاګرد دا وکتل، وایي د الله نبي، دا خو د سرو زرو 3 تیږې دي، وایي دا 1 تیږه به ستا شي او دا 1 به زما شي، خو چې دا بله به د چا شي؟ حضرت عیسی علیه السلام ورته وفرمایل، وایي دا بله تیږه به د هغه چا چې
چا چې دریمه ډوډۍ خوړلې ده. شاګرد ډېر خجالته شو او سر یې ټیټ کړ او وی ویل یا د الله نبي دریمه ډوډۍ خو ما خوړلې وه. تاسو ته ما دروغ ویل په لاره کې ما وخوړه، نو د دې حق خو زما کېږي. یوه ستا یوه تیږه زما او دا یوه ډوډۍ والا ده، ډوډۍ ما خوړلې، دا یوه زما. حضرت عیسی علیه السلام ورته وفرمایل وایي زه لاړ شه او درې واړه ستا شوې. خپل شاګرد ته یې رخصت ورکړ او ترېنه لاړ. شاګرد یې خوشحاله شو، د خوشحالۍ احساس کوي او تیږو طرف ته را روان شو. کله چې تیږې راوچته کړي نو دا درنې وي چې درې وي او دې شاګرد نشي وړی. نو سوچ یې وکړه چې دغه درې واړه تیږې به زه څنګه وړم. په همدغه فکر کې و چې دغه ټیم کې درې غله را روان دي. کله چې درې غلو دا وکتلو چې سړی یو دی او غټې تیږې د سرو زرو درې دي، نو داسې ولې نه کوو چې دا سړی مړ کړو او دغه درې تیږې ته یې موږ والو، ځکه چې موږ هم درې یو یو تیږه د یو یو رسیږي. درې غله راغله او دغه سړی مړ کړو، قتل یې کړو او هغه درې تیږې د دې شوې. درې واړو فکر وکړو چې د دې نه مخکې چې دغه تیږې موږ ویسو د سرو زرو، نو داسې وکړو چې دغه یو ته یې ویل ته لاړ شه او ډوډۍ راوړه، د خوراک څه راوړه چې ویخورو او هغې نه وروستو به یې په مړه خېټه ویسو. دغه یو وتل سمه ده. یو یې ولېږه روټۍ پسې، چې کوم یې ډوډۍ پسې ولېږه هغه په لاره کې دغه فکر کوي چې داسې ولې نه کوم، په دغه روټۍ کې به ورته زهر واچومه او دغه دواړه به یې وخوري، درې واړه تیږې به ماته پاتې شي. دلته دغې دوو غلو دا فکر وکړ چې یو خو هسې ډوډۍ پسې لېږلی دی، داسې نه کوو چې دا څنګه راشي موږ دواړه به یې مړه کړو، دغه درې واړه به موږ ته پاتې شي، یوه نیمه تیږه به د سرو زرو ستا شي، یوه نیمه تیږه به د سرو زرو زما شي. کله چې هغه را ورسېد سره د ډوډۍ، نو دوی پې حمله وکړله او هغه یې قتل کړ، یعنې خپل ملګری یو قتل کړ. نو دواړو وویل چې ځه اوس درې تیږې دي، موږ دوه یو، یوه نیمه ستا یوه نیمه زما، خو د دې نه مخکې چې دغه تیږې موږ ویسو راځه چې دا ډوډۍ وخورو. کله چې روټۍ وخوړله نو هغه ډوډۍ کې زهر و، دغه دواړه هم قتل شو او مړه شو. تیږې هماغسې په خپل ځای پاتې شو. حضرت عیسی علیه السلام بیا په همدغه لار تیریږي چې ویې کتل هغه د سرو زرو درې تیږې هماغسې د غر یوې خوا ته ایښي دي او مخې ته یې 4 نفره قتل شوي پراته دي، مړه شوي دي. حضرت عیسی علیه السلام یو سوړ حوصله وکړو او خفه شو، وی فرمایل چې دنیا باندې مین خلکو سره، دنیا غوښتونکو سره، دنیا همدغسې عمل کوي لکه دې سره چې وکړو. نو قدرمندو لیدونکو، څوک چې په دنیا میني، څوک چې دنیا خوښوي، څوک چې د دنیا لپاره بل مسلمان قتل کوي، نو د هغې همداسې انجام وي. که زموږ دا ویډیو او دا واقعه مو خوښه شوي وي نو کمنټ لایک وکړئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم، په مخه مخه.